کار. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام جام مبارک په 8 لکه باندې قیمت شوی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اثار مبارکه نن په دنیا کې تقسیم دي. خرقه مبارکه قندهار کې د پیغمبر علیه السلام چوپانه مبارکه، موی مبارک په غزنی کې د پیغمبر علیه السلام یو ویښته مبارک، په شاهي کیله د لاهور کې د پیغمبر علیه السلام ویښته مبارک، عمامه مبارکه. په دغه ویښته کې د پیغمبر علیه السلام یو دوه خبرې وکړو چې رایاد شوې. یو د لاهور کې چې شاهي کیله کې کوم ځای کې دې زه ورغلی یم الحمدلله، ای د عمامه مبارکه، نعلین مبارکین د حضرت علي صاحب ته شاید د حضرت فاطمه رضی الله عنها، د حضرت اویس قرني د ویښته مبارک شیشې ورکړي دي، باندې لاس ماس نه وړل کېږي، نه هوا ورځي. اینن په شیشه کې یو بوتل کې ویښته مبارک ایښی ده. ما ته کراچي خلیفه صاحب ویلې وایي زه چې ورغلم چې درود شریف مې شروع کړ چې 10 ورته مې رسوه، هغه ویښته دننه په شیشه کې په حرکت شو. د خواجه صاحب دغه سره ویښته و د پیغمبر علیه الصلاة والسلام. د امام شیخ صاحب استاد مې راته ویلې وایي دا ویښتونه اوس تقسیم شوه، دا ویښته لویېږي، اوس هم لویېږي، بیا ویښته نه چې کله لوی شي بیا مات شي، چې مات شي هغه ټوټه یې ځان ته دی بیا ساتي، دا بیا لویېږي، بیا بل ځای ته نقل کېږي. بیا الحمدلله الحمدلله خدای نعمت تعال مختم د حضرت صلی الله علیه وسلم د ویښته مبارک دیدار نصیب کړه. د لاهور والا ما هم ولید دا د سره دغه بیا لوی تاریخ درلود چې دا په هغه وخت کې ترکیې ته راغلی، بیا د ترکیې نه پلانکي ځای ته راغلی، دا نقل د تاریخ هم ټول ورسره موجود و. دا تر ننه پورې ساتلي راوړي، چا د دنیا ته تقسیم کړي، چا د علماو کړي دي. ولې د دغه علماو سره قدر و، په دغه اثر باندې پوه و. پیغمبر علیه السلام ویښته مبارک به په اوبو کې موږ تاسو ته حدیث کې را روان دی، مریض به پیدا شو، ورو به لګلې اوبو، ویښته به ورته ووایي خدای پاک به جوړ کړه، په څادره به اوبو ورته تېرې کړه، هغه به مریض ته ور وچکلې، خدای پاک به جوړ کړه. خو تبرکات شته. څوک چې په برکت قائل دی، موږ ته باب بخاري کې مستقل باب د تبرکاتو را روان ده، هلته به بیا انشاءالله نور هم پکې بیانونه کوو. خو چې انسان متبرک شي، هر عضو متبرک وي، ویښته متبرک وي، نوک متبرک وي. د حضرت معاویه رضی الله عنه مناقب را روان دي چې دی چې وفات کېدو بیا په وصیت کې دا وویلې، زه چې وایي مړ شم ما د پیغمبر علیه السلام نوکان مبارکان ساتلي، چې اده پرې کړي دا مې ساتلي، دا نوکان به میده کیه ما په سترګو کې به واچوئ، کفن چې راکوئ دا ویښتان نوکان مبارکان به میده کوي، ما په سترګو کې به واچوئ چې د ده په برکت مې خدای د قبر د عذاب نه خلاص کړي. د حضرت پیغمبر علیه السلام او خیده حضرت معاویه رضی الله عنه د ام حبیبه رضی الله عنها ورور ده، د حضرت ابو سفیان زوی ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور محرم ده. هغه وی ما غلامه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوکان مبارکان ساتلي، چې کله ما پټوي سترګو کې مې هغه نوکان راواچوي. دا صحابه قدر درلود. اوس قصې اوږدېږي، خو شته دا شیان مقصد شته، دا ساتل شوي دي، اوس هم په ډېرو ځای کې دا شیان پیدا کېږي، خو محفوظ دي. تېر کال ما ته چا اوبه راوړې، وایي د حضرت پیغمبر علیه السلام هغه غاښ مبارک چې په احد کې شهید شوی، هغه غاښ مبارک کې لګېدلی ده، تېر کال یې ما ته راوړې. نو خلکو ساتلي دي. خو دا ارته مې مطلب دا د په عقایدو کې د کعبې مبارکې پوښ په کال کې بدلیږي. دا زوړ پوښ ته لرې کوي، نوی پوښ ور اغوندي. هغه زوړ پوښ چې کوم خلک د تبرکاتو قائل دي، اکثره دغه ټوټې کې سره تقسیم کړي. پاکستان ته راځي، افغانستان ته راځي، چې چاته واسطه خدای پاک برابر کړي، یو لارې برابره یې هغه ته رسېږي. روضه مطهره کې د پیغمبر علیه السلام د قبر مبارک پوښ مبارک هغه دغسې بدلیږي، بیا د تبرک دپاره خلک تقسیم کړي، خو په ښکاره باندې نه، ځکه چې دا نن سبا خو داسې خلک دي چې په تبرکاتو نه دي قایل، هغه رسېږي.
خو چې څوک په دغه شان قایل الحمدلله اوس د ما په جوب کې د کعبه مبارکې د پوښ ټوټه مشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک ټوټه مشته د خرقې مبارکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کومه ټوټه لګېدلې ده هغه مشته د حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ویښته مبارک سره چې کوم ټوکر لګېدلی ده هغه ټوکر مې په جوب کې شته د حضرت مبارک د پټکي ټوټه مې په کې شته دا ټول شیان زه همیش دپاره را سره ګرځوم دا د ننې کڼکۍ ټوټې دي دغه د حضرت مبارک پټکی ده ځکه تاسې خپل یې درونه خو د باندې مه غږېږئ دا تبرکات هغه دا توره ټوټه دا د کعبې مبارکې ده دا کڼکۍ شنه ټوټه مبارکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې مطهرې مبارکې ده دا غټه شنه ټوټه مبارکه دا خرقه مبارکه چې قندهار کې ده د قندهار هغه د خرقې مبارکې متصرف ماته رالیږلې چې څوک حفاظت کوي یغه ماته رالیږلې ده دا چې د حضرت مبارک کوم خلیفه وفات شوی د هغه خلیفه زوی چې حضرت مبارک کوم پټکی ورکړی و هغه پټکی یې ساتلی و د هغه پټکي دا ټوکره یې ماته راوړې او هغه واسکټ په جوب کې مې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ویښته مبارک سره چې خلکو د تبرک دپاره د هزاروي صاحب دغه راوړی و د تبرک دپاره یې رختونه په ویلې دي بیا یې هغه ټوټې کړي پرې کې د تبرک دپاره په د علماو باندې ویشل هغه ما سره الحمدلله شته داسې نور څه شیان کور کې الحمدلله شته د خپلو مشایخو مبارکاو شته د برکاتو اثر د 100 کلو مخکې د هغه اولیاو خولۍ مې په سر کړي د هغو اولیاو چوپانې مې اغوستې دي دا الحمدلله شته خلکو ساتلي دي حضرت پیراني پیر صاحب چوپانې مې اغوستې چې ساتل شوی دا جام مبارک په 8 لکه باندې 8 لکه شي دي 8 کروڑه شي دي چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم کوم کور ته ورننوت موږ ته را روان د په ژۍ کې اوبه وچښلې ام سلیم دستي ورجګه شوه هغه ژۍ خوله یې پرې کړه د تبرک دپاره چې بیا د بل چا خوله په ونه لګېږي دستي په کور کې وساته یو وارې شونډې مبارکې ورسره لګېدلې دي موږ تاسو ته په حدیث کې را روان دي زه د نقل نه غږېږم د حدیثو مبارکو نه غږېږم